جل جلاله په دغه آیات کریمه کې و هر انسان ته د مور د پلار د حق بیان کوي چې حق تعالی وایي څونه حق مور و پلار پر خپل اولاد باندې لري او حقیقت هم دا دی چې د انسانانو په زندګۍ کې د رقم حالات څخه تاوانونه پیښېدلی یو د هغو اسبابو څخه د تاوان د زندګۍ چې دی آک و ازار د مور و پلار دی حق تعالی مو دې وساتي چې د چا په غاړه شي هغه پر دنیا باندې بیا شادي یقین نشي پیدا کولی نو حق تعالی جل جلاله داسې فرمایي چې وقضا ربک وایي فیصله کړې ده رب ستا ای رسوله ان د دې چې لا تعبدو الا ایاهو چې بندګي به نه کوئ بې له خدایه بل د هیچ چا نومړی پیغام د پروردګار د انسان پر وږو باندې دا دی چې دی به د خدای واحد لا شریک بندګي کوي بل چاته به دا خپل معزز سر پر سجده باندې نه ایږدي د انسان په بدن کې وایي سر ډېر مشرفه دی او په لمانځه کې په ټولو ارکانو کې سجده ډېره مشرفه ده نو بنده چې دا خپل سر چې د بدن هغه معزز جز دی پر سجده باندې و پروردګار جل جلاله ته کښېږدي نو ګوادا نهایت عجز و نهایت بندګي سوله چې ده و خدای ته وکړله نو نومړی حق تعالی جل جلاله د انسانانو پر ذمه و پر وږو باندې دا حکم ایږدي چې الله تعبدو الا ایاهو تاسې به عبادت نه کوئ مګر د یوه خدای عبادت به کوئ چې دا معنا د لا اله الا الله ده بس دا فیصله پروردګار کړې ده او وبالوالدین احسانا ګورئ دوهم در لمانځه در روژې در زکات تر حج تر هر څه و هر څه د مخه پروردګار وایي دوهمه فیصله مې دا ده چې وبالوالدین احسانا د مور و د پلاره سره به ښه کوې نو اول د خدای عبادت سو دوهم د مور د پلار احسان کول سوله خدای په دا خپل عبادت پسې دوهمه درجه دستي په دستي دا یاده کړې د مور د پلار اطاعت کول د دغه آیات کریمه څخه دا معلومه سوله چې د لمانځه ثواب ډېر لري یو سړی پر نفلي لمانځه باندې ودرېږي لمونځ کوي او یو سړی د مور د پلار په خدمت کې ولاړي چې د مور د پلار قدر و عزت کوي تر هغه نمانځه والا هغه سړی بزرګ دی د دې آیاتو څخه دا معلومه سوله یو سړی دی روژه یې نیولې ده مګر مور و پلار ځینې ستړي دي او یو سړی دی روژه نه ده نفلي روژه مګر بیا هم د مور د پلار په خدمت کې ولاړ دی در دغه تمامه ورځ د دې دوبي په ورځ کې چې روژه سړی ونیسي در دې هغه مور و پلار والا افضله دی یو سړی دی نفلي حج ته روان دی چې د خدای پر کعبه باندې د لبیک و لبیک نارې ویې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارتګاه ته ځي مګر مور و پلار ځینې ستړي دي او یو سړی دی د مور د پلار په خدمت کې ولاړ دی هغه نفلي حج یې نه وکوي در هغه حاجي چې هغه نفلي روان دی دغه د مور د پلار خدمت والا افضله دی بزرګ د دې آیات کریمه د دوهمې درجې څخه دا معلومیږي لنډه ده علما صاحبان ناست دي مثلا د خبرې در ډېرو عباداتو د دغه آیات کریمه د درجې څخه دا معلومه ده چې د مور د پلار سره فستر بندګۍ د خدای فستر وحدانیت د خدای منلو د مور د پلار سره احسان کول په څنګه شکل حق تعالی یې هغه ترتیب اوس راښیي وایي اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما یا به داسې چې یو به په دې مور و پلار کې زوړ یو ځوان لا او یا دواړه زاړه سي حق تعالی وایي که یو زوړ سو که دواړه خو د دوی زړه د چپل د کشني په شکل سره سو فلا تقل لهما اف خدای وایي دا اوه کلمه به لا نه کوې د او پسه دا معنا ده چې کومه خبره چې ستړیا ورکوي و مور و پلار ته دې هغه د ستړیا خبره به نه کوې دغونه قدر چې دا ماځي اوه وکې لا دا ته دا خپله ستوماني د دوی په مخ کې ښکاره کړې دا ستا ستوماني د دوی ستوماني ده دغونده ازار به لا نه ورته کوې دغونده تکلیف به لا نه ورکوې چې ماځي د اوه په کلمه سره ورته ووایه
یا د یو زجر و د ترټنې په کلمه سره ورته ووایه پروردګار وایي دومره ازار به لا نه ورکوې او ولا تنهرهما خدای وایي ترټې بیا نه چې یا په خبره کې دی ترټې جواب ورکوي یا یې د کوره څخه شړې یا یې د مجلس څخه شړې یا په ده شرمېږي یا په ده نه پسې کېږي یوه ناره د مخه ځینې روانې ولې خو په شرمېږي وا دا خو نو اوس زوړ دی دا خو نو سپین ږیری دی خلک به وایي دغه دې پلار و چې ځینې پیدا کېدلې و ځینې زېږېدلې پیغور چا نه در کاوی چې د دغه څه وزېږېدلې مګر اوس چې دی زوړ سته ځوان سولې د خلکو د پیغوره چې دغه دې پلار دی په دغه نو څه سوي دي حق تعالی وایي وقل لهما قولا کریما وینا به کوې و مور پلار ته نهایتي نرمه وینا به کوې په داسې نرمي به ورسره غږېږي لکه مور و پلار چې ستا سره ستا په کوچنیوالي کې غږېدل د مور د پلار څومره غونډه ژبه وي مګر د دې کوچني سره د کوچني په ژبه غږېږي دغسې نازکه ژبه ورته کوي دغسې نازک الفاظ ورته وایي دغسې نازک لغت ورته وایي دغسې نازک جار و قربان ورته کوي دا ستا په ژبه چې دوی در سره غږېدله پروردګار وایي د دوی په ژبه به ته بیا ورسره غږېږي نو اوه ستړیا به نه ښکاره کوې د دوی په مخ کې دا یو زجر و ترټنه به نه ورکوې تکلیف به نه ورکوې دا دعا وقل لهما قولا کریما پروردګار وایي وینا به کوې و دوی ته وینا ډېره نازکه و نرمه لکه دی چې ستا په ژبه غږېدی دا خپله ژبه بې ماته کړله ستا په ژبه بې جوړه کړله ته به هم د ده په ژبه غږېږې خپله ژبه به ماتهیې د ده په ژبه به ورسره ګډېږي دا یې درې واخفض لهما جناح الذل حق تعالی وایي اوارهیې به و ده ته وزر د حاجزۍ به ورته اوارهیې حتی حدیث شریف کې راغلی دي رسول الله صلی وسلم مبارک وویل ول که چیرې مور یا پلار و سړي ته وویله چې د ده کور کول زندگی معاش معاشره یې ټوله هم برابره وه د ده پر طبیعت لا پلار ورته وویله چې ته به دغه ښځه یې لکه یې د دغه کوره څخه به وځې دغه کاروبار به پرېږدې که چیرې دا زوی د دې مور د پلار په خوله نه وکړله لا دغه زوی آکو ازار د دې مور پلار جوړ کار دی هم هېڅ نه ده پېښ معاینه به یې لکه یې کور به پرېږدې کاروبار به ختموې بس وفاته سو پلار تر دغه اندازې نو دا کښته کول د هغه وزرو د عجز دی چې ګواتا دا خپل وزر د عجز ورته اوار کړي لاندې او دا به هم د پیغوره څه د چا نه وي دا به هم د یو ضد و د زوره څخه نه وي پروردګار وایي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ستا په زړه کې به هم د غونده ګرانښت و شفقت د دې مور و پلار د هغه ګرانښت و شفقت د لحاظه څخه به خپل عجز و دوی ته ښکاره کوې خپل وزر د حاجزۍ و د بندګۍ به ورته غوړوې دا یې څلور او بل وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا پر دغو ټولو مشکلاتو سربیره چې پر ځان دې بار کړه لا به پروردګار ته لاس کړی و رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا و خدایه زما پر مور و پلار ورحمېږي لکه دوی چې پر ما باندې رحمېدلي وه چې زه کشنی وم زه عاجزه وم زه ناتوانه وم زه کمزوری وم الهي چې په کومه غېږ کې د ناز یې زنګولم او په کومه غېږ کې د ناز یې ګرځولم او په کومو الفاظو و خبرو د ناز یې ګډولم خدایه ته پر دوی باندې داسې ورحمېږې لکه دوی چې پر ما باندې رحمېدلي دا دعا به دې پر دې خدمت سربیره هم یې ولې حدیث شریف کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وویل ول د درو کسانو دعا پروردګار جل جلاله نه قبلوي کې د شپې کوي کې د ورځې خدایه نه قبلوي چې درې شیان نور ورسره ملګري نه کړي یو یې دا ویلي دي ول د اولاد دعا خدای نه قبلوي نه د لور دا نه د زوی دا چې پروردګار جل جلاله ته په دغه دعا کې د مور و پلار دعا د مخه ونه کړي لنډی نو که اولاد دعا کوله مور و پلار یې نه یادوله که د شپې په نس کې د تاجد دپاره راپورته چې لا پروردګار نه جنې قبلوي حدیث شریف دغسې وایي دعا به کوي دوهم وایي د هغه مرئي دا نه قبلوي پروردګار چې بادار په دعا کې نه یادوي دریم وایي د هغه معاینې دعا نه قبلوي چې خپل میړه په دعا کې نه یادوي خدایه نه قبلوي لنډی
حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې راغلی. نو دا نارې به وایي چې الهي پروردګار رحم وکړي زما پر مور و پلار باندې لکه دوی چې پر ما باندې رحمېدله په حال کې د طفلیت و د کوچنیوالي زما. دا 5 شیان سوه لکه ستاسې پام سته. یو ستړیا به نه ښکاره کوې، دا یو د دې دپاره یې تکراروم چې ښه سر م په خلاص. دوهم دا دی چې زجر ترټنه به و مور و پلار ته نه ورلره ورکوې چې ولاړ څه خوله دې وچه څه ته م ګډېږي ودې شرمولو. دریم نرمه وینا به ورته کوې. څلرم وزر د عجز به ورته کښته کوې. پنځم درخواست به د دعا د دوی په بابت کې و پروردګار ته ورکوې، خواست به ورته کوې. دا پنځه سره په آیات کریمه کې راغلي دي. دا به فرض دي پر مسلمان باندې. او په بل حدیث شریف کې راغلي دي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وایي چې پروردګار جل جلاله و هر پښیماني کوونکي ته توبه یې قبلوي او پر هر پښیماني کوونکي باندې د ګناه رحم کوي، مګر پر 3 کسانو باندې پروردګار رحم نه کوي. خدای تعالی مو دې وساتي. پر 3 کسانو یې خدای پاک نه کوي. یو د هغو څخه هغه اولاد دی چې مور و پلار جنې ازار یې پروردګار جل جلاله پر دغه اولاد نه رحمېږي. که زر واره دی ووایي چې خدای ورحمېږي، خدای دا قسم ورته اخیستی دی چې زما دې په خپل ذات قسم یې کې در باندې وکړم. خدای تعالی مو دې وساتي. څونه لوی رحم دی د خدای. څه خزندګانو، څه بندګانو، څه حیوانانو، څه انسانانو، څه پیرانانو، څه ملایکو، څه مایانو مرغان د خدای په رحم کې ګرځي، مګر دغه سړی چې ازار د مور و پلار یې په غاړه دی پروردګار رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې فرمایي پروردګار رحم نه کوي پر د اولاد. د دې ټولو د مابینه ګوادی محروم یوازې وتلی دی ده چې مور و پلار د سړي څخه ستړي او د سړي څخه ازاري. دوهم هغه مسلمان دی چې شراب خوري، خدای کته یې دعا نه قبلوي، رحم نه باندې کوي. مسلمان که شراب خوره و لاس دې پرېمینځي، خدای یې نه خواست قبلوي نه رحم باندې کوي. حدیث شریف دغه ډول وایي. او دریم هغه بې وسیلې انسان دی چې زړسوی پر مسلمان باندې نه لري، چې د یو چا کور ور واخېده یو خدای دې نور په واخېده. پر دغه بې رحمه انسان، پر دغه بې وسیلې انسان باندې پروردګار نه رحمېږي. لنډه ده. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې فرمایلی دي چې ارحمو ترحمو، تاسې مهرباني کوئ د خدای مهرباني به در باندې وشي. من لا یرحمو لا یرحمو، څوک چې مهرباني نه لري په زړه کې خدای پر هغه باندې نه کوي. دغه 3 کسان بیا په دې حدیث شریف کې دا دي ګوایات شوله چې یو ازاري د مور و پلار دی، او یو شرابخوره مسلمان دی، او دریم بې وسیلې دی. هغه 3 نفره په هغه حدیث شریف کې یاد شول چې خدای خواست نه قبلوي. یو د هغه اولاد خواست نه قبلوي چې د مور و د پلار دعا نه کوي و خدای، او دوهم هغه انسان ښځه ده چې د میړه دعا نه کوي په درخواست کې. دریم هغه مریی دی چې د بادار خواست نه کوي په دعا کې. دغه 3 د پروردګار جل جلاله نه قبلوي. نو په کتاب کې بیان دی چې لس شیان والد لره پر ولد باندې سته، یعنې 10 حقوقه. دغه شخونو د پلار حقوق بیخي ډېر دي یقین، مګر دا چې د کتابو دا غټ چڼلي دي او یا دا غټو ځایو ته التفات کړی دي. 10 یې راایستلي دي چې 10 حقه مور و پلار پر اولاد باندې لري. یو الطعام ان احتاجه، مړېدل د پلار، نفقه د پلار او د مور پر اولاد باندې فرض ده چې دوی محتاج وي، ځکه چې دوی د خپل دغه کوچني اولاد او د دغه زوی مړېدل د خپل ځان او ځیګر په غوښو سره کړی دی. بس لنډه ده. پلار لکه پتن پر اور کړی دی، د توندو، د ګرمیو، د یخو، د تکلیفو، د غرو، د دشتو څخه ځان نه منع کاوی، د دې دپاره چې دغه اولاد په راحت و په سایه و په سوري کې وساتل شي، وروتل شي.
نو دا پلار حق لري پر دې اولاد باندې، مور حق لري پر دې اولاد باندې، یو د مړېدلو د نفقې ورکولو. دوهم والخدمتو ان احتاجه، د خدمت حق باندې لري چې دی بیا دغسې خدمت کوي لکه ده چې د خپل زوی خدمت په حال کې د کوچنیوالي ده کړی دی، چې د هېڅ څه څخه یې مخ نه ځینې ګرځوي. اولاد به د هېڅ څه د مور د پلار مخ نه ګرځوي فرض یې او دریم الاجابتو، اجابت کول دي، غږ کول دي، ان دعاهو کې وبولئ چې زویه یا فلانکی دی که خوله ډکه یي که تشي وایي بس دشتي به آیه. کتاب کې بیان دی په حدیث شریف کې وایي یو سړی و پر لمانځه باندې ولاړ، نو مور یې غږ باندې وکړي ول فلانکی یې ده ناره واورېدل. دا حدیث شریف کې دا بیان دی، علماو صاحبان ته معلوم دی. په دې زړه کې دا سوچ وکړي چې الهي اخته خو ستا په عبادت یم، غږ مې د مور واورېدی، اوس زه څنګه وکړم؟ یعنې د هغه لمونځ په مخه واخلمه، مور به لا په پسې، که لمونځ پرېږدم مور ته ورسم همها څه وایه. باره یې ګوره د خپله زړه څه دا فیصله وکړه چې ځه په لمانځه اخته یې اوس. مور به بیا لمونځ وکړې ورپسې، مور یې بیا نارې کړه فلانکی یې د سپین سري و د سپین ږیري خو نو بیا سودا هم ژر ده، دشتي دې غواړي که ته پر غره یې که پر وره یې غواړي دې دشتي. فلانکی یې دی غږ نه کوي، ولې خو دا فیصله وکړه چې لمونځ کوم. فلانکی یې غږ یې نه وکړي، باره یې لاس پورته کوي ول پروردګار جل جلاله دې شرمنده در دې کلي وباسه زویه. بس دشتي دا ښه رایه وکړه، ده لمونځ وکړي. د لمانځه بعد چې راغللی ول مور چش دی؟ هغې ورته ول خاورې دې په خوله سه، د مخې منارې دروالې ولې غږ نه کوي؟ اوس دا اوس در نه وایي چې یا به دې نه یې اورېدلي یا به مې نه یې اورېدلي یا به نه وم پر کور یا به نه وم خلاص. نو کتاب راوړي وایي ګورئ پر لمانځه ولاړ و، هغه لمونځ یې وکړي، د مور اواز یې نه کوي قبول. د خدای تعالی قدرت و، یو څو ورځې تېرې سولې، حیا دي یوه ښځه وه په دې کلي کې بدکاره ښځه وه، د یو شپانه سره دا نږدېکت یې کړی و، د هغې څخې حیا دي حمل اخیستی و. دا کوروالا چې څنګه په وپوهېدله باره یې سره ټینګه کړله ول تا خو مېړه نه درلودی، دا څنګه در پېښه سوله؟ د دې در خوله ورته ووتله، دا د دې د دې سپین سري زوی یې ور یاد کړي ول د دغه سړي سره زما شناخت دی نه خبر دی نه اثر دی، یو داسې بزرګ عابد انسان هم دی، لاس یې پرېوت. هغه خلک راغلله، دا سړی چې په هر ځای کې ناست و، که په مسجد کې ناست و که په بازار کې ناست و، بالا یې واشکی ور واچاوی، لاسو پښې ور وتړله، پړ مخې یې را روان کړي. صاحب ما نه څوک پکې غورځېدله، چا واهی چا پرتوکله، ای ول وشرمېږې، شرمنده در دې کلي ووتی لنډه. د مور دعا یې پروردګار ته نو چې پر لمانځه باندې سړی ولاړي، لا هغه لمونځ په مخه واخلي، د مور یا د پلار خواست دعا نه کړي قبوله، پروردګار جل جلاله دا سزا ورکړله چې تا ولې دا خپله فیصله په خپله خلاصه کړله. نو زموږ استی د خدای تعالی وزله وکړي لنډه یې دا چې ولاکه په بل رقم ورته ګورو لکه تربرونه چې م په کور کې را سړی و مرګ ته مو سترګې ختلي دي لنډه یې دا چې موږ وایي کله به ناجوړه سي، کله به مړ سي، کله به ورک سي، کله به زه دا خپل ژوند سره یې لاسو لنډه یې دا د حدیث شریف مضمون دی چې پروردګار جل جلاله هغه خواست د مور قبول کړي، هغه انسان یې شرمنده در دې کلي وایستی، هم په دی شکل ووتی چې چا پر توکله، چا ډبرې پر ورولې، چا په لغتو واغی، مګر دی و خپل خدای خو سره خبر ولاړ. حق تعالی د دغه جرم ورکړي چې تا به دا لمونځ پرې ایښی وای، دې مور ته به دې آور کړی وای. دغونه قدر تکلیف و انتظار دې ولې ورکوي چې دې درېیمې پلا یا و دوهمې پلا نارې ته ضرورت پیدا کوي. دغونده تنګه زندګي ده د مور د پلار په بابت کې لنډه ده. نو دا دې خدای دې موږ تاسې معاف کړي، دا زموږ معاشره و ماحول چې دغسې برباد دی، یقین داسې کور نسته چې په هغه کې دې د مور د پلار ازاري نه وي ناست.
ولې چې پلار وایي مه کوه هغه کوي. دا هر څو قدرت داسې زامن شته چې پلرو هر څو قدرت پر کار کړی دی دغه ماجت یې ولاکه راوستلی دی. لمونځ نشي پکولی، مسجد یې نشي راوستلی، سبق یې نشي درولی، د خدای قرآن یې زده دی ویلی یې دی وظیفه نشي پکولی. نو چې پر دې کارو باندې له اولاد د مور د پلار در اطاعت لاندې نه ځي، نو ته چې یو نور یو سختو شاقو تکلیفو ته ورکوي هغه به دې نو څو پکول وکړي لنډۍ ده. هغه خو بیخي نشي کولی چې دا د ده د دنیا او د آخرت سعادت و ګټه پکښې کړي. دا پلار نشي پکولی. داسې مایوسه اوس ورته ناست دی چې زویه چې که یې هغه کوه وایي. دا خو د ناامیدۍ څخه ورته وایي، کنې نو کله پلار و زوی ته وایي چې زویه چې که یې هغه کوه. بلکې هر پلار استاز و معلم دپاره د اولاد خدای پیدا کړی دی. د اولاد دپاره بله مدرسه په دنیا کې نسته بې له مدرسې د مور د پلار د خولې. دغه یې مدرسه ده چې د دغه کوره و د دغه ځایه به دی درس زده کوي. لنډۍ ده. زموږ هغه ژوند دی چې دوی ول کارګه و زوی ته نصیحت کوي، ول زویه که چیرې پر یو لوړه باندې ناست وې سړی دې ولیدی چې کښته سو نو ولاړېږه. ول نو ولې ولاړېږم؟ ول ډبره راخلي ولې دي؟ هره ده ورته ویل بابا کې د کوره ډبره راخیستې و نو زه څه وکړم؟ چې هغه ورته ویل زویه ته در ما هوښیار یې په مخه دې ښه سي. نو اوس رشته هم دا دی زموږ اولادونه ګویا در موږ هوښیاران دي. بس هېڅ هدایت و هېڅ خبره د پلار نه په پورې کېږي چې دا هر څو قدرت ورته مګر دغه یې په آیات کې بیان دی، هغه یې په حدیث کې جرم و سزا. نو دریم شی چې د جلس شیانو څخه ما په مخه راخستی و اجابت دی چې دعا یې وکړي چې ناره یې در وکړله قبله یې وي. او څلورم شی والاطاعة ان امر غیر موسعة، فرمانبرداري به د مور د پلار کوې کې امر په نیکۍ سره درته وکړي چې زویه لمونځ کوه، زویه ماجت ته ځه، زویه د ښو خلکو سره کښېنه، زویه دا خپله وظیفه کوه سهار مال، دا ګرده ورځ به دې په خیر سره د خدای کلام دی، د خدای فیض در کې پیدا کېږي. دغه پلانکی دکان بد دی مه پکې کښېنه، دا پلانکی کار بد دی مه پکې لویږه، سبا به خدای نکرده د بل په تور کې تللی یې. او دغه پلانکی سړی بد دی مه ورسره ګرځه. باید چې دا اولاد خو پر غوږ باندې ونیسي چې دا خو زما دښمن نه دی چې ما ته ګډ دی، زما دوست دی. نو اطاعت بې کوي. پنځم شی دا دی چې امر ورته وکړي. لنډۍ ده. او التکلم معه باللین دون الغلظه. شپږم دا دی چې د مور د پلاره سره به سړی په نرمي ګډېږي، په توندي به نه ګډېږي. په نرمي به ګډېږي، په توندي. د داسې پلار زوی په مابین کې کښېنستلی یم چې زما دې په خدای قسم وي چې زما سرت وروښکي کړي دي اوس په تا کې سپور نه شي. داسې و پلار ته ګډ چې د زوی مړي زور زوی مړي زور هغه خانه دې خرابه سته پلار ته. دا د زوی مړي زور ستا اوس په یو شي سر خلاصېږي که دې نه خلاصېږي. اریان سړی ورته ناست چې خدای ته نږدې ته وګوره، په نرمي به ګډېږي. او ان احتاج الى الکسوة کساهو، پټیې بیا کې چیرې بدن لڅېدی صاحب منه جامه نفقه. اول مشیو خلفه ګرد عمر به در پلار در شا روان یې. بس که څوم لار و تا ته معلومه یې و ده ته نه یې معلوم ته به دا ورته وایي چې بابا دورې درځه، بابا دورې درځه. دا دې استاز دی، دا دې پلار دی، دا دې مقتدا دی، دا دې د دنیا و د زندګۍ رهبر و لارښود دی. دغه ته به ته در شا روان یې. ادب دا دی چې اولاد د مور د پلار پر پښو باندې پښې کښېږدي. دا نه دی چې مور و پلار د اولاد د پښو پر ځایو باندې پښې ایږدي. لنډۍ ده. والارضاء له بما رضي لنفسه، راضي کوي یې په هغه شي سره چې د ده رضا راځي. لنډۍ ده. چې د دی په راضي کېږي د هغه شیانو پوښتنه به ځینې کوي. و سهار چې موږ ځو موږ خو یادي د کوروالا سره سلا وکړو، موږ وایي غرمې ماښام ته څه شي چې هر څه سبق یې راکړي نو خو هغه باره زموږ په کار دی. موږ هغه شی راوړو که د بازار په لرې سر کې پروت دی که په نږدې کې، خو چې دلته سبق راکول سوی دی موږ هغه. مګر یا چې تا وایي ته باید د دې مورو د پلارو سره سلا وکړي چې ستا څه شي ته هوا کېږي، څه شي دې خوښ دي، څه شي نن غرمې ته یا نن ماښام ته درته یاد. که ده ول زویه ستی خوښه ده هر شی چې ته یې وکړي بس خلاص دی. خو به نوم دی نه وایي چې غرمې ته غویی را حلال کړی.
نو خو معلومه دا ده چې د هغه قدر دی. یا به وایي فلانکی شي نن مې و فلانکي شي ته هوا کېږي، نن مې و کډو ته هوا کېږي، نن مې و نرۍ شوروا ته هوا کېږي، نن مې بیا و سبزي ته هوا کېږي، یا نن فلانکي ته هوا. یا به درته ووایي چې ستا خوښه ده یا ستی خوښه ده، زوی چې د کوچنیانو خوښ هغه شی زما خوښ ده، بس خلاصه شوله. اول اکراه له بما یکره لنفسه، ته به بد بولې هغه شی چې هغه بد لګېږي پر مور و پلار باندې دي، چې کوم شی و ده ته تکلیف ورکوي هغه به ته د ځان تکلیف بولې لنډۍ ده. اول دعاء له بالمغفرة کلما دعا لنفسه، دعا به د دوی دپاره په مغفرت سره کوي هر کله چې ته دعا د ځان دپاره کوي. لکه دا لا ښه عادت دی، ښه دعا ده چې زموږ ستاسې زده سوې ده چې موږ وایي خدایه ما وبخښې زما مور و پلار وبخښې. دا دعا نو ډېره ښه دعا ده، دا خو نو شکر دی د هر مسلمان په دغه کې شته. نو دا لس حقه سوله، دا لس حقه د دغه کتاب د رویې څخه د مور د پلار پر اولاد باندې حق دی، لازم دی چې دا به ادا کوي. کتاب کې راوړي دي وایي حضرت سلیمان علیه السلام مبارک پر خپل پلنګ باندې ناست و، باد اخیستی و، سپاه ورسره سپره وه، د مځکې و د اسمان په مابین کې روان و. نو بیا وایي دی پر یو دریاب ورغلی، په دې دریاب کې چې وکتله دا نورې اوبه داسې اوارې تللې، پر یو غونډۍ به رالې، دا اوبه به واوښتلې بیا به اوارې سولې. یو غټه غونډۍ په دې دریاب کې معلومېدله. بیا یې وایي و دې باد ته امر وکړي چې تیار تکیه سه. دا باد د مځکې و د اسمان په مابین کې تکیه سو، تخت تکیه سو، سپاه تکیه سوله. یو دیب یې راوبولی، دا د ده په فوجیانو کې و، هغه ته یې وویله ولته و دې دریاب ته غوټه سه چې دا څه شي دی چې دا دریاب داسې څپه پر ویي او داسې یو غټه غونډۍ معلومېږي، د دې درک معلوم کړه. هغه دیب چې وایي غوټه سو ډېره زمانه تللی و. د سلیمان علیه السلام ګر سره دا یقین سو چې دا لږ چې اوبو په ساو کې مړ سو. یو وخت اوبه په حرکت کې راغللې، دیب راپورته سو. دیب چې راپورته سو سلیمان علیه السلام ورته وویل څه سولې باره یې ورته ویل صاحب دا خو یو عجایبه شی دی چې پروت دی. ویل څه شي دی؟ ویل دا یو ملغلره ده چې په دې دریاب کې پرته ده، یوه ملغلره ده. هغه دونه ملغلره ده لکه اوس د دې کوژک غر چې پروت دی اوبه باندې راځي داسې پر پورته شي برته کښته راشي، نو به څونه ملغلره یي. ویل دا یو ملغلره ده پرته ده. شاوخوا پر وګرځېدلم درګاه مې نه کوي پیدا، هېڅ نه سری نه لار نه چولا نه یو لاستي نه لاس هېڅ نه رامعلومېږي. سلیمان علیه السلام دغسې معزز پیغمبر د پروردګار و چې اکتالا خپلې عجایبې په لیدلې. وایي باره یې وجیبانو ته امر ورکړي باد چې ول تیار تخت وژۍ ته ورسوه. باد د دریاب وژۍ ته تخت ورساوی، تخت یې کښته کړي، سپاه کښته سوله. دیبان یې یو څو دانې ورواستوله، ولواستئ دا ملغلره راوکاږه. هغه ملغلره نه ده، یو ښار دی چې پروت دی، یو بنګله ده چې ولاړه. نو دا دیبان وایي ورغلله بالا تر دې ملغلره لاندې سوله، راویې وهله د دریاب وژۍ ترې راورسوله و وچ ترې راپورته کړله. ملغلره نه ده، یو ښار دی ونه. نو چې څنګه یې دا راپورته کړله دی چې پر وګرځېدی لار یې نه معلومېدله. بیا وایي واک تعالی جل جلاله ته خواست وکړي ول الهي پروردګاره چې جوړوله دې قدرت یې د دې هم لري چې لار موږ ته پکښې کې راکړي. کتاب دا دی بیان کوي وایي داسې درګاه در بچه اتومات خلاصه سوله په خپله. بس سلیمان علیه السلام او سره د دې خپلې سپاه ورننوته، یا لږ یا ډېر نفر چا د ده زړه غوښتله. پکښې کې وګرځېدله تقریبا 3 شوارو زدی په دا ملغلره کې حرکت وکړي. په دې ملغلره کې کتاب راوړي وایي هېڅ څوک نه و، هېڅ شی نه و. یو انسان په دې ملغلره کې ولاړ پر عبادت باندې چې عبادت یې کاوی، د خدای ذکر یې کاوی یا لمونځ کاوی. یوه درخته ورته ولاړه وه، یوه چینه یوه اړخ ته ولاړه وه. بس بعد هغې بیا سلیمان علیه السلام چې پر دې سړي باندې پیر سو،
نو یې بیا د دې سړي سره ملاقات وشو. ول ته اوس ملایکه یې، ته اوس پیره یې، ته اوس انسان یې، څوک یې؟ ده ورته وویل زه انسان یم، فلانکی نومیږم، د فلانکۍ علاقې یم، د فلانکي قومه څخه یم. یعنې تقریبا د هغه وخت د خلکو د شناخته سړی و داسې. نو بیا وایي ده پوښتنه ځینې وکړله، ول بأي سبب نلت هذه الکرامه، ول په څه سبب سره و دې ملغلرې و دې سترې باچهۍ و دې بې لارې و بې لیکې ځای ته خدای راوستلی. ګورئ قال ببر الوالدین، ده ورته ویل د مور و د پلار په خدمت و دعا سره پروردګار دا ځای ته رارسولی. موږ چې وایي پلار پسې واخو نو بیا ډېره کړو، مګر یا چې پلار راضي سي اصلي ډېرېږي. که پلار چا وشاړي ولاکې ډېره کړي، کنې د سړي خدا کش دی چې دا پلار وشړم باره به زه د خپل سر سم کاروبار به سره واړوم، د باجه وسې بیجه به کړم، باره به مې پیسې ډېرې سي، دنیا به مې ډېره سي. مګر که دې پلار وشاړي غرقه دې کړله معامله. ده ورته ویل زه و دغه باچهۍ ته د مور د پلار په نیکۍ سره رسېدلی. نو سلیمان علیه الصلاة وسلام ورته ویل څنګه؟ ده دا بیان ورته شروع کړي چې داسې دی حاجزه وه، داسې ما خدمت کاوی، پلار مې وفات شو. پلار مې دا دعا راته وکول پروردګار جل جلاله دې ډېر عمر در لره درکړي په نیکي کې. مور مې بیا د مور خدمت کاوی 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 چې مور مې وفات کېدله، بیا راته ویله ول زویه زما دې ډېر خدمت وکړي، پروردګار دې داسې ځای در لره درکړي چې نه په دې دنیا کې څوک لري نه په هغه دنیا کې څوک لري، داسې ځای دې خدای درکړي. بس دا دعا و راته ویې کړل. نو بیا وایي څنګه چې مې مور وفات شوله دا مې دفن کړله، نو دیغ سوم په کور کې م یوازې وم، دې دریاب ژۍ ته راغللم. د دې دریاب ژۍ ته چې راغللم، د دې دریاب پر ژۍ باندې دغه ملغلره راته راپورته شوله. دغه درګاه چې ته یې اوس باندې رالاست دغه یې راته خلاص. زه ورننوتم سړي چې دا څه شی دی، څنګه ځای دی؟ بالا نه ول چې ننوتلی یم، په ځان نه یم خبر چې زه اوس د مځکې و د اسمان په مابین کې یم، زه په اوبو کې یم، زه پر وچې یم، زه څنګه یم، زه څنګه یم، هېڅ درک نه رامعلومېږي. نو بیا بیان کې راځي چې وایي سلیمان علیه الصلاة وسلام پوښتنه ځینې وکړه چې دا د کم باچا یا د کم پیغمبر وخت و. بیا چې دا هغه سنه ورته وویل حضرت سلیمان علیه الصلاة وسلام حساب ورته وکړي، وایي 600 کاله تېر سوي وه. ومې خدای هغه د پلار دعا قبوله کړله، ګوري چې اوږد عمر یې ورکړي په نیکي و په عبادت. هم یې د مور خواست خدای قبول کړي چې په روی زمین نه پیغمبرانو دا ځای درلودی نه باچهانو درلود. نو بیا وایي ده پوښتنه ځینې وکړه چې ستا د خوړو د اوبو یو روایت داسې وایي، وایي ده ورته وویله چې څنګه زه وږی سم، د دغه درګاه د خواسته چې ته راغللې یو سپین مرغه دی، سر یې دی لکه سر د انسان، دغسې سترګې لري، دغسې تندی لري، دغسې خوله لري، دغسې غوږونه لري، دغسې اندام یې دی، مګر نور یې وزرونه و بدن د مرغه دی، سر یې سر لکه د انسان داسې دی، په غاړه یې غوټه ځړېږي. دا مرغه رالوتی زما په مخ کې کښېني، زه دا غوټه خلاصه کړمه، په هغه کې زما دپاره د وخت خواړه یې تاوده و پاسته راته پراته چې څنګه دا خواړه وخورمه، بیا لاس ماس پرېمینځم، برته هغه دسمال و هغه دغه کالی و هغه دغه سره غوټه کړم، مرغه سر په کښې باسي ولاړ شي راڅه. د شپې هم دغسې را روان دی، د ورځې هم داسې را روان دی. او چې تروریسم دغه چې نه ده او چې عوام یې وشي دغه میوه ده. ده ورته وویله ول شپه و ورځ پر څه شي معلومه یې؟ سلیمان علیه الصلاة وسلام پوښتنه ځینې وکړه. بیا سړي ورته وویله ول شپه و ورځ پر دې رامعلومېږي چې څنګه شپه سي دلته پر ما باندې تیاره سي، دا ملغلره تاریکه سي، نو زه پوه سوم چې شپه سوله، او چې څنګه ورځ سي پر ما باندې داسې سپېدې راچاودل کېږي، داسې رڼا په کښې کې پیدا کېږي لکه د مځکې پر سر چې به د سپېدو رڼا پیدا کېدل، ملغلره سپینه سي، نو زه په دې پوه سم چې دا ورځ. نو بیا سلیمان علیه الصلاة وسلام چې دا ملاقات ورسره وکړي، بیا وایي ده سره وویل چې ستا د هغه ځای خوښ دی، که زموږ سره په شفا کې زما یو صحابي جوړېږي. ده ورته وویل د خدای پیغمبره، د خدای دوسته، که ما ته اختیار راکول چې زه په دغه ځای کې در هر ځای خوشحاله یم. نو کتاب راوړي دي، وایي دوی ځینې راووتله،
هغه درګاه د ملغلرې وتړل سو، دیبانو چې یې برته په لاس ورکړله، په هغه دریاب کې ملغلره کښېښوله چې پرته وه. د مور د پلار په دعا، د مور د پلار په خدمت سره دغه ډول درجې ته انسانان په دنیا کې رسېدلي دي. او د مور د پلار په ستړیا، د مور د پلار په ازار، د مور د پلار په تکلیف په رسېدلو سره دغه ډول ستړي وستومانه در دنیا تېر سوي دي، لکه موږ ته چې واورېدل په هغه تېر بیان یا په هغه حدیث شریف کې. کتاب کې راوړي وایي یو سړی و حج ته روان و، نو بیا د مور یې نه و خوښ، ولمه څه ډول ځم، هغې ویل چې دې ولاړ شه، نو خو نه پاتېږي. چې دی وایي را رئیسو دا جنې ناراضه شول. نو دا در دې پورې هم وایم چې وس د وسو د سړي کېږي و اولاد ته دې شرا نه کوي، لنګه ده شرا دې سړی نه کوي. د هیچ چا شرا د هیچ چا په بابت کې داسې ژر نه قبلیږي لکه د مور د پلار شرا چې د اولاد په بابت کې ده، لنګه ده. ډېر سړی دې ډېر احتیاط کوي. نو د دغه نسبته څخه وایي چې څنګه دی را روان سو، دې مور یې شرا ورته وکړله، ول زویه پروردګار دې په پښو شوټ که، خدا دې په لاسو ګوټ که، خدا دې په سترګو ړوند که. دا شرا یې ورته وکړه. دی نو نه دی خبر، وایي دوی سره را روان شول دا ملګري، یا دی یوازې. نو کتاب راوړي وایي راتلی پخوا خو دا د پښو مزل ډېر و، پر یو کلي باندې راغللی، د شپې فکر یې وکړي چې نیمه شپه ده، د هر چا درګاه چې ور وټکوي نو څوک سر نه در ګرځي، تیمه شروع ارام به یو ګړی وکړي، ستړی ستومانه یې سهار بیا ګورو د خیر. سهار چې لا نه دی سوی نو دی په دې فکر کې دا دی کښېنستی، د خدای تعالی قدرت دی په دې کلي کې یو کور ته غله ور لوېدلي دي. په دې غلو کور والا خبر سوي دي، نو نارې سولې چې غله دي او دغه دی چیرې دی کمه دی څه سو دا دی. خیر خو مقصد دا دی کور والا چالاکي وکړله، یو غله چې ور حمله کړه تکیه کړي، بل چې غږ ور وکړي دا غله ته چې تکیه کړم وله دا د غله خو دا قاعده ده چې که دې ورته ویله چې ومې پېژندل یې هم دې دی ولي، او که دې تکیه کړي لاس دې ور ورسېدی هم دې دی نه پرېږدي، ځان ورته اچوه، که دې څه شناخته یې بیا ګورو د خیره سره. نو بعد هغې څخه وارې باندې وکړي پر دې کوروالا باندې د چړې یا د توپنکچې، کوروالا یې کریاب کړي چې ځان یې جنې خلاص کړي، مخ پر ماجت غله راغی. کتاب راوړي دي وایي دا غله یا یو یا دوه وراغلله، په دې مسجد کې یو چټایي یو بوریا پیچلې پرته وه، په دې ننوتله، نه یا پیچلې دی پرته یې سړی په ننوځي ځان پټ کړي. دی خواره کوي دا میلمه یا پر وظیفه دی یا پر لمانځه دی یا پروت دی، خلکو پل پسې راواخست، څه سوه په ماجت ننوتله، څه سوه په ماجت ننوتله، چې راله په ماجت کې دی خواره کوي پر وظیفه ناست دی، بالا د غیب کې سپاره سوله، ستا ول څه و څه چې پیکه سړی در وزو ونیوی کاشه کوي، څه کیسه ده څه کیسه ده، هغه چې دی وایي څه کیسه ده ورته پورته کړي په داخله کې پسې ووایي، وایي دغه کیسه ده، ته درځه. په کشېدو یې وایست، غله کرا راجه په چټایي کې پاته سول، بالا چې دی وایستي غله خو نو حاجي سار د شپېدو د مخه وغورځېدله، دی خواره کوي د وخت و قاضي ته وروستی. کتاب داسې بیان کوي چې پخوا خو نو شرع مختلفې تېرې سوي دي، په دغه وخت کې وایي د دوی فیصله دا وه چې غل به پیدا سو، سترګې یې جنې کښلې، د لاسو د پښو خپړې یې جنې پرې کول، او بالا یو قاضي صاحب ته پیش کړي چې څه کیسه ده ولبرای دغسې کور ته را لوېدلی و، فلانکه یې سړی یې داسې وژلی دی، په چاړه یې والی دی او داسې. قاضي صاحب ورته ویل ورسئ هسې پر وچله خلاص. د دغه سړي دا ګورئ چې حج له روان د مور شراب پسې سوې ده، سترګې یې دواړې جنې وکښلې، د لاسو خبړې یې جنې پرې کړلې، د پښو خبړې یې جنې پرې کړلې. بالا یې نو ورته وویله ول پر خره باندې حیا دې سپور کړي، په بازار یې وګرځوئ چې دا سزا د هغه چا ده چې د بل و حرم ته ور اوړي او د بل پر مالو د بل پر سرو باندې تادا کوي. نو کتاب راوړي وایي چې څنګه یې دی په دې بازار راسم کړي، دې جارچې به پسې نارې کړله چې ای خلکو دا سزا د هغه چا ده، عبرت ځینې واخلئ
چې هغه د بل و کور ته ور اوړي او د بل پر ناموسو د بل پر مالو پر سر باندې تعرض کوي دغه بې سزا چې هغه به خلاصه کړله ده به پسې نارې کول ای خلکو دا سزا د هغه چا ده چې د مور څه بې اجازې در کوره ځي او شراب څکېږي یو څو نارې چې داسې سره وکړلې بالا یې دی رارهیې کړي برت یې راوستی خود به یا جیل یا بندیخانې یا یو ځای ته راولي باره یې پوښتنه وکړه چې ودې ګرځاوئ هغه ورته وویل دا سړي څه ویل ول دا سړي دغسې نارې وایي نو کتاب بیان کوي وایي بیا دی قاضي صاحب راوبولئ پوښتنه یې ورڅه وکړئ چې څه کیسه ده ده دا خپل بیان ورته وکړئ چې زه دغه ګړی وم چې دلته ننوتم او زه په هېڅ نه یم خبر دغسې پیښه ده بیا وایي دوی د ده د تصدیق د خبرې د تصدیق دپاره د ده معلومات وکړي د هغه کلي و د هغه کوره څخه د هغې خوا دا رپوټ و کاغذ ورله راغللی چې و د دغه کوره څخه یو سړی دغه ډول د حج په نیت وتلی دی مسافر دی روان دی نو کتاب دا بیان کوي وایي بیا یې دی راواخیستی مخ پر هغه خپل کور و کلي باندې چې څنګه یې راوستی هغه معازات و هغه کوڅه و هغه محله چې ده ور یاده کړې و یا یې ور یادوله یا یې پوښتله هغه ځای کې یې راورساوی خو دا کتاب داسې بیان کوي وایي د دې خپل کور د درګاه سره یې دی کښېناوی دا خلک ځینې روان سوله د دې خپل خجالت د رویه څخه ده چې دا مو داسې ناحقه جرم کړی دی او داسې سخت جرم مو کړی دی نو بیا وایي ده نارې کړله ول وږی یم او محتاج یم یو کومک را سره وکړي په دې سرای کې وایي دا د ده مور دا د ده غږ واورېدی مګر ویې نه پېژندی باره راغلله و دې درګاه ته ودرېدله ول څوک یې ده ورته ول مسافر یم ول نو څه شي غواړې ول وږی هم یم تږی هم یم دا ولاړه اوبه یې هم راواخیستلې ډوډۍ یې هم ورله راواخیستله باره یې ورته وویله ول دغه دې در وایخ ده ورته وویل خو پښې نه لرم په پښو ګوډ یم هغه ول لاس راوغځوه زه به هم لاس در وغځوم ول لاسونه نه لرم لاسونه مې ګوډ دي باره یې ورته ویل خوله وازه که زه بیا په خوله کې در کوم باره ول ته سترګې پټې که زه بیا په خوله کې در کوم ول سترګې نه لرم په سترګو ړوند یم د دې دا پام سو چې دا خو به هغه ستا شرا نه وي چې تا و خپل اولاد ته کړې نو کتاب وایي چې دا باندې راووتله چې ورته ویې کتله هغه د دې خپل نازولی زوی دی چې د سترګو غالبان یې خالي ولاړ دي لاسونه و پښې منډوان ورته پراته دي بس دغه شی غلبله کړله خو بیا د مور وسیله ده سرتور سر دغسې پر دې زوی باندې وغوړېدله دا خواست یې وکړي ول پروردګاره په دنیا کې که دې سره بیل کړلو الهي ته مو د دې باده مه سره بیلوه کتاب راولي دي وایي د دې مور د دې اولاد د دواړو پر دغه ځای باندې پروردګار نفس سره واخیستی دواړه یې په یوه قبر کې ښخ کړله دواړو چې یو دفن ورلره ورکړي یعنې په یوه قبر کې که نه یو هلته بل هلته مثال نو دا کتاب در دې پورې راوړي چې د مور د پلار ازار سړی د حج په لار کې واخلي لا هم په سړي پسې کېږي ازاري کېږي نو چې سړی پر خمار باندې پر ټیوي ویسار باندې پر پتو پر ورکو باندې پر غرو دشتو باندې پر دکانو سانو باجو باندې چې مور پلار جنې ازار سي دا د هغه حدیث شریف مضمون دی چې ما ورته ته وایي چې پروردګار جل جلاله وایي زه رحم نه کوم پر دغه بنده باندې اکتالا مو دې وساتي خدای دې توفیق د خیر د نیکۍ راله راکړي الحمدلله رب العالمین